افغانستان یو زراعتي هیواد دی چې ډیری خلک یې په زراعت بوخت دي. دا هیواد د کښت لپاره مناسبه خاوره لري، خو په ډیرو سیمو کې یې کرنیزې چارې په سنتي یا ساده ډول ترسره کیږي، چې په دې توګه د بزګرانو کارونه زیات دي او ګټه یې کمه. په داسې ستونزمن حالت کې یو افغان بزګر په دې توانیدلی چې داسې یو ماشین جوړ کړي چې د غلو د پاکولو چارې ترسره کوي.